روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلمازه نه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. الله ورکړی ډېر عزت دی، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. الله ورکړی ډېر عزت دی. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد راډیو ټول اوریدونکو د روښانه لار ټولو قدرمن مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. کولی شئ د تیر په څیر له موږ سره بیا خپلې د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. هغه ګران اورېدونکي چې غواړي له موږ سره اړیکې ونیسي، د هغې دپاره د اړیکو شمېره 0 7 5 02 نن موږ بیا خپله موضوع د تیر په څیر بیا یو بحث ته ځانګړې کړې ده. غواړو چې د دغې بحث اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان او د احادیثو مبارکونه او د علماء کرامو د اقوالونه ستاسو درانه حضور کې تاسو درنو ته وړاندې کړو. لرب العالمین جل جلاله نه اول د خپل ځان د پاره او ثانیا دویم ځل ځان د تاسو د پاره د صحیح اوریدو او د عمل توفیق غواړم. الله دې دوانو ته نصیب وګرځي. عزتمندو، زمونږ نننۍ موضوع په هغې خبرو باندې ده، هغې شپږې خبرې چې قرآن عظیم الشان د هغې ذکر کړی او په هغې ډېر تفصیلي ورغلی. قرآن عظیم الشان چې تفصیل کړی نو په دې شپږو مسائلو باندې ځای په ځای تفصیل کړی. په نورو مسائلو کې قرآن عظیم الشان دومره تفصیلي بحث نه دی کړی. بعضې مسائل لږ تشریحي دي په نسبت د نورو باندې، خو په دې شپږو مسائلو باندې علما لیکي چې قرآن عظیم الشان ډېر مفصل ورغلی دی او تفصیل یې پرې ډېر کړی. دغه شپږ موضوعګانې او شپږ خبرې باید چې هر مسلمان په ټینګ او په کلکه باندې یاد کړي او خپل ذهن کې محفوظ کړي.
دا به د دنیا او د آخرت ګټه وي او د قرآن عظیم الشان مقصد هم دا دی چې دا مسائل ضرور یاد کوي. نور د قرآن عظیم الشان مسائل یادولم ضروری دي، مګر دغه شپږ مسائل چې قرآن عظیم الشان ډیر په تفصیل سره بیانوي ډیر مهم دي. مهم رول د انسان په عقیده کې لوبي، د انسان په عقیده کې مهم ځای لري. د دغه نه انکار کول باندې مسلمان نشي پاتې کېدلی. دی به ضرور د اسلام مبارک دایره نه اوزي که د دوی نه انکار وکړه. اولا مسله د توحید دا قرآن عظیم الشان د توحید په مسئله باندې ډیر تفصیلی ورغله او ډیر تفصیلی بیان کړه. مثالونه ورکړي ځای په ځای او دعویم ذکر کوي. بیا د پیغمبرانو هغه خبرې قرآن عظیم الشان کې ذکر کوي چې هغوی خلکو ته د الله د عبادت د تاکید د پاره ویلي دي او د هغې خلکو په اقوالو باندې مردونه کوي، که د مکې مشرکان شو که یهود او نسوارا شو، د هغې په غلطو عقایدو باندې او باطلو رسمونو باندې قرآن ځای په ځای ردونه کوي. مسله د توحید انسان به داسې ذهن کې یاد لري چې د الله په ذات باندې یقین جوړول دا ضروري څیز دی او د مخلوق نه به خپل یقین قطعه کوي. مخلوق به د خالق په ځای باندې نه مني. دنیا کې چې څومره اشیاء دي دا به ټول د اله العالمین جل جلاله محتاج غني او دا به مخلوق غني. الله به دې ټول خالق غني. الله ته به د خالقیت درجه ورکوي. دا ټول مخلوق به الله ته محتاج غني، مگر الله به چاته محتاج نه غني. تاسو که څومره دا لوی لوی دریابونه ګورئ، څومره ونې ګورئ، پیریان دي او که انسانان دي، که د الله فرښتګان دي، دا ټول الله ته محتاج دي. دا ټول د الله رب الجلال مخلوق دی. الله پیدا کړي. رازق د دوی الله دی. ژوند دوی ته الله ورکړی. د دوی د زندګۍ انتظام الله جوړ کړی. په دې ځمکه دوی د الله ګرځي. هیڅ یو مخلوق نشي کولی چې د الله نه بغاوت وکړي. دا ټول مخلوق الله ته محتاج دی، مگر الله هیڅ چاته محتاج نه دی. دا عقیده به مسلمان ساتي. قدر او عزت به د هر چا کوي. مثال د انبیاء کرامو قدر به کوي. قدر او عزت په خپل ځای باندې دی، خو د الله هغه کوم صفت د خدای چې دی هغه به ورته نه ورکوي. عزت او احترام د پیغمبرانو دا د ایمانیاتو نه دي. یو سړی چې ځان ته ایماندار وي د پیغمبر عزت به کوي، احترام به کوي. اهانت او سپکوالی به د ادنا مسلمان هم نه کوي. خو چې د عبادت لایق ګڼي هغه به صرف یوازې الله ګڼي، بل چاته به تندی نږدې دې دپاره چې د اله العالمین جل جلاله عبادت مې که اوس به د هغې په ځای د دوی عبادت کوم. توحید دې ته وایي چې اله العالمین جل جلاله هغه مشکل کشا او حاجت روا وګڼي. څومره قوت در سره عقیده به دې دا وي که الله یې ونه غواړي دا قوت یې نشي کولی، که الله یې ونه غواړي دا اسباب یې نشي کولی. هغه بیله خبره ده چې دنیا کې اسباب پکارېږي، خو اسبابو کې به مؤثر حقیقي الله ګڼي. چې مؤثر حقیقي پکې څوک دی نو الله دی. اسبابو نه به انکار نه کوي، مگر مؤثر حقیقي به پکې الله ګڼي. د دې یو لنډ مثال دا دی.
زه اوس ناست یم دلته په سټوډیو کې تاسو ته تقریر کوم، بیان درته کوم، ولیکن دغه بیان چې رسیږي نو دا د یو معلومې ادارې د خوا نه دی. هغه اداره ټولو ته معلومه ده چې په کم ترتیب او څومره کوشش پې شوی. دا اسباب دي، مګر په دې اسبابو کې طاقت چا اچولی دی؟ نو بیرته به د عقیده دا وي چې دا پکې الله اچولی. دې ته اسباب وایي. د اسبابو نه به م انکار نه کوي. دنیا دارالاسباب دی او آخرت دارالقدرت دی. نو الہ العالمین جل جلاله به مؤثر حقیقی پکې وګڼي. الہ العالمین جل جلاله یکتا ذات دی. که ملائک وی، که پیغمبران وی، که اولیاء کرام دی، یا نور عام بزرگان دی او که پیریان دی، دا ټول د الله مخلوق دی. الہ العالمین جل جلاله د دې ټولو خالق دی. مرتبه او عزت چې هر چاته ورکړی نو الله ورکړی. د توحید مسله به ذهن کې یاد لري. د الله حق به بل چاته نه ورکوي. دې وجې نه یو شاعر په لنډو الفاظو کې وایي چې دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی. دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی، خو تا ته یې 5 وخته محراب کې راولم. مطلب دا دی چې الهه هیڅ چاتم د عبادت د پاره سر نه ښکته کوم. دا زما یو دبدبه او غرور دی، مګر الهه ته مې ربې ستا د پاره 5 وخته ښکته کوم. ستا په حکم باندې په دې ځمکه باندې ږدم، ځکه چې ته زما خالق او زه دې مخلوق یم. سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څخکلی مدینه ده سنگر د اسلام. دویمه مسله چې قرآن عظیم الشان په هغې باندې په تفصیل باندې ورغلی، هغه تصدیق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. تاسو د رسول الله مبارک تصدیق وکړئ. دا اقرار وکړئ او ویې ګڼئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی. دې کې څه شک نشته. په دې کې شک کول کفر دی. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار بکې، د هغې فیصلې به خپل د زړه دپاره اطمینان ګڼي. داسې به نه جوړېږي کله ناکله حدیث درته مخې ته راشي او ستا د ذهن نه خلافي، داسې به نه وایې چې دا حدیث زما د ذهن نه خلاف دی. کیدای شي دې حدیث کې به الله مکه پیغمبر خطا شوی. داسې عقیده به نه لري. دا عقیده د کفر ده. په دې انسان کافر کیږي، د اسلام د مبارک دایرې نه وځي. ته به خپل ذهن او عقل او فهم د پیغمبر د اقوالو او د هغې د احادیثو مبارکه او جوړی. ادب به دې دا وي، احترام به دې دا وي. مسلمانم چې حدیث روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، احتیاط به پکې کوي، سوچ به کوي، غور او فکر به کوي. که علماء کرام هم احادیث نقل کوي نو په سوچ باندې به نقل کوي. حواله به د کتاب ذکر کوي. د دې وجې نه دی به خپل استاد ذکر کوي. که د ده نه خطایي وشي نو هغه دروغ به یا په ده یا د ده په استاذ به راشي. رسول الله مبارک باندې به دروغ را نشي. احتیاط به پکې دا کوي. رسالت د رسول الله مبارک خو لویه خبره ده چې په هغې کې کوم انسان شک وکړي خو یقیني کافر دی. چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړي، که هغه په هره جامه کې وي، خو چې د رسول الله مبارک د رسالت نه منکر وي، دا کافر دی. که هغه ځان ته 100 ټاپې د اسلام په ځان باندې ولګوي او ځان ته کلک مؤمن ووایي، خو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه منکر وي، د هغې مبارک د پیغمبرۍ نه منکر وي، دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدی. دا به عقیده وي چې تر قیامته پورې
بل پیغمبر نه راځي تر قیامت راتلو پورې دغه پیغمبر کافی دی چې په نامه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادېږي. داسې عقیده به جوړه د ختم نبوت عقیده به لرې. که په ختم نبوت کې د عقیده سسته کړله او در شک پاتې شوې، شکمن پاتې شوې، نو دغه وخت کې انسان د ایمان نه خلاصېږي. دریم چې قرآن عظیم الشان په تفصیل باندې ورځي، جهاد فی سبیل الله دی. د دغه مسئلې د توحید د پاره او د دې د اشاعت د پاره به جهاد کې د الله د رضا د پاره. هغه خلک چې الله نه مني، د الله د محبوب نه انکار کوي، تا ته شریعت هغې سره د جهاد اعلان کړی. که چېرته درې لارې د دغسې خلکو سره شریعت اوس مقرر کړی دی چې په هغې کې دعوت دی د اسلام یا جزیه دی یا ورپسې جهاد دی. دا هم دې دپاره دی چې هغه انسان چې د الله د وحدانیت نه انکار کوي، هغه انسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوي، شریعت درته وایي ته به د داسې خلکو مخنیوی کوې. د الله د رضا دپاره به خپل ځان هم ورکړي، ولې چې ته الله پیدا کړی او د الله در باندې دا حق دی. څلورم هغه مسله چې قرآن ذکر کړی د انفاق فی سبیل الله دی، د دغې مسلې د خورولو دپاره خپل مال خرج کول د الله تعالی په لاره کې. انفاق فی سبیل الله چې کوم ځای کې د دین اسلام خورول کیږي، مسجد جوړیږي، دینی مدرسه جوړیږي، دې کې د اسلام د دین خدمت کیږي، نو ته یې ملاتړ وکړه. یو مسلمان دی غریب وکړه، د هغې ضرورت دی، د هغې ضرورت پوره کړه او د مسلمان د ملاتړ دپاره قربانی ورکا. پنځمه مسله چې قرآن په تفصیل سره ذکر کړي، تصدیق د قرآن دی. تصدیق د قرآن دا مطلب چې قرآن ریښتونه کتاب وګڼه، په دې کې د کمی او د زیاتی نه ځان بچ کا. د قرآن عظیم الشان په باره کې د غلطو خلکو په شان عقیده مه ساته. بعض خلک دا عقیده لري چې قرآن عظیم الشان د په دې کې شپږ غلطیانې دي، د شپږ ځای کې دی غلط شوی، العیاذ بالله ثم دا خلک ناپوهه دي، کم علم دي، په قرآن عظیم الشان باندې افترا تړي، دروغ وایي، د الله په کلام باندې دروغ وایي. د الله کلام د هغه وخت نه چې نزول شوی دی تر ننه پورې د دنیا اهل خبره خلک چې هغې ځان ته ډېر لوی خلک وایي، د قرآن عظیم الشان په یو حرف کې غلطي پیدا نه کړه. نو دا عقیده ساتل چې قرآن عظیم الشان کې غلطي ده یا غلط شوی دی، دغه انسان په خپله غلط دی، دی پوهیږي نه، د ده په عقل کې مشکل دی، د ده په ذهن کې مشکل دی، د چېرته کم ډاکټر ته ځان وښیي، دا د روغو په جامه کې لیونی دی. نو قرآن عظیم الشان باندې به دا عقیده لري چې دا د الله کتاب دی او څه چې وایي نو برحق دی. قرآن عظیم الشان د الله د جانب راغلی کتاب، دا مې د رب کتاب دی او زه به د دې د هرې خبرې تصدیق کوم، داسې عقیده وساتې. اگر که هغه خبره ستا عقل نه مني، ستا علم نه مني، علم او عقل به د شاته وغورځی، هغه انساني تحقیق دی او قرآن چې څه وایي دا الهي تحقیق دی. نو الهي تحقیق قوي
په نسبت د انساني تحقیق سره. بعضې وخت کې انسان ذهن ته یو سوچ راشي ساینس دا وایي او قرآن دا وایي. موږ د ساینس مخالف نه یو، خو موږ داسې وایو صحیح ده چې ساینس هر څه وایي په خپل ځای باندې، هغه انساني تحقیق دی، خطا کیدی هم شي، مګر د قرآن خبره عقیدوي ده، دا نشي خطا کېدلی. هغه انساني تحقیق دی ساینس، او قرآن الهي تحقیق دی. نو د الله تحقیق ډېر وړاندې د انسان په تحقیق باندې. دې ته تصدیق د قرآن وایي چې د قرآن تصدیق به په دې الفاظو کې چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده. شپږمه دا خبره چې په قیامت باندې ایمان لرل، دا ایمان به لرئ چې قیامت به راځي، د قیامت هغه سخته ورځ به راځي، الله به حساب کتاب کوي. که د دې نه انکار وکړي یا په زړه کې شک راوړي چې دا خبره صحیح نه ده، انسان په د اسلام د دایرې نه وځي. تا ته په اوله سفاره کې اله العالمین جل جلاله په سورة البقره کې دا وایي وبالآخرة هم یوقنون. د مؤمن صفت دا ده چې دی به په آخرت باندې ایمان لري. که ایمان یې په ورځ د قیامت باندې نه درلوده دا مؤمن نه دی، که انکار یې وکړه کافر دی. بعضې وخت کې شیطاني وسوسې انسان ته راشي، هغه وایي دا د چا عقل مني او د چا فکر مني چې قیامت به راځي او حساب کتاب به راځي او الله تعالی به دا حساب کتاب کوي. نه، می منه. عقل دا وایي چې نه دا مه منه، مګر ایمان تقاضا دا ده چې که عقل دې مني که نه مني ته باید تسلیمه مسلمان وایي دې ته که ستا عقل ډېرې خبرې هم نه مني، پروا نه کوي، نه دې مني. جنت دې عقل نه مني، جهنم دې عقل نه مني، حساب کتاب دې عقل نه مني، خو ته به یې منې. ته بنده او بنده دې ته وایي چې دی به د مالک خبره مني، دا ستا د رب خبرې دي ته به یې منې. الہ العالمین جل جلاله دغه مسائل په قرآن کې ډېر په تفصیل سره بیان کړي. رب العالمین جل جلاله دیو کې چې زمونږ او ستاسو د فهم او د پوهې دپاره کافي او شافي شي، او الہ العالمین جل جلاله دیو کې چې په دې باندې خپلې عقیدې درست کړي. اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنګر د اسلام څه ښکلې مدینه ده، سنګر د اسلام. حسینه خورکۍ له ګردیز نه موږ سره اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې وکړه چې قرآن شریف په بسم الله باندې ختم کول د قرآن ثواب ملاویږي که نه؟ ګرانې خور، قرآن شریف په حقله د خلکو په ذهنونو کې څه بعضې خبرې مشهور دي. هغوی وایي چې قرآن شریف چاته یاد نه وي نو په یو خط باندې لاس کشکاږه او بسم الله پې وایه، د قرآن ثواب به درته ملاویږي. دا خبره صحیح نه ده. صرف د کلمې او د بسم الله ثواب به درته ملاویږي، څه چې د ویلي دا مقې ثواب به درته ملاویږي، غیر د هغې نه د قرآن د ختم ثواب درته نه ملاویږي. د قرآن د ختم ثواب به هغه وخت کې درته ملاویږي چې ته ووایې. نور بسم الله که دې پې ویلې د بسم الله ثواب دې وګټه، او که کلمه دې پې ویلې د کلمې ثواب دې وګټه. بهتره دا ده چې قرآن ووایې که نه نو بیا ذکر اذکار کوه، په تسبو باندې نور د الله تعالی نمونه اخله. افسانه خورکۍ له کابل نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې دا وه چې ماښام او ماسخوتن نه بعد 2 رکعته مونځ الله دپاره کول څنګه دي؟ نو موږ تاسو خو ټول د الله د رضا دپاره مونځ کوو، نو که نفل کې د ماښام او د ماسخوتن نه بعد 2 رکعته نو بهتر دی. نیت به دا ساته چې الله زمانه رضا شي، دا به نیت نه ساتي چې ثواب الله ته بخم. الله په ثوابونو څه کوي؟
مونږ تاسو مجبوره او محتاج یو ثوابونو ته، نو د الله د رضا دپاره عمل کوه او ثواب مخلوق ته بخه کولی شي. دویمه پوښتنه د افسانې خورکۍ دا وه چې سره د پوهې یو انسان دی، عالم هم دی او پوه هم دی، او سره د دې هغې نه بعد ګیره کله کړه، دا څنګه دی؟ ګناه لري که نه؟ عظیمه ګناه ده. د دې به الله پوښتنه کوي. بعضې خلک بانې ګوري ورته، ولا دا مې ضرورت او ګیره مې کله کړو، دا مې هېڅ ضرورت دی ورته نه. داسې ضرورت که د مرګ خبره یې خو جدا مسله ده. بعضې خلک یې والا ما ته دلته په اداره کې زه ځان سره نیولم نه، ما ته ویل چې ګیره دې کله کوو. دا دومره بې خوندي نه مزه نه کوي، دونه بې غیرتي مزه نه کوي چې دومره اسلام دا ټکی خلکو داسې اسانه کړی بیخي چې بس دغه عام مزدورۍ دپاره هم ګیره کله کوه. د دې انسان په رزق کې څه برکت وي، په اولاد کې به څه برکت وي چې دی خپله داسې وي. نو د دې د وجې نه که یو انسان سره د پوهې ګیره کولی، دا عظیمه ګناه ده. الله دې ورته بخښنه وکړي او الله تعالی یې توفیق ورکړي دغې ورور ته چې بېرته خپله ګیره په خپل ځای باندې مستقیم پرېږدي. امان الله ورور له احمد شاه بابا مینې نه اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې کړې وه چې جاینماز باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عکس دی، موز پې کېږي که نه؟ یعنې د روضې مبارک کې عکس دی، کېږي پې، هېڅ مسله نشته. قدر یې کوه، احترام یې کوه، که په خدم پې راغله نو خیر دی، خو قصدن پې داسې مه کوه چې ګرځې را ګرځي، هغه توهین زړه کې مه راوله. که نور په خدې پې راغله ګناه نشته، موز دې پې کېږي، هېڅ مسله پکې نشته، ځکه دا بوت نه دی چې په دې باندې فتوا د یو خبرې ورکړی شي، نو موز پې کېږي. او اسم باید چې مسلمان وي نو د هغې څیزونو احترام وکړي چې په کوم باندې عبادت کوي. مایل خان ورور له کابل نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې دا وه چې د معدې مشکل لرم، روژه کې خوله کې مې توری شي اوبه راځي، څه وکړم؟ روژه مې ماته ده او که نه؟ مایل خان ورور اول به دا وایي چې الله دې صحت درکړي. دویمه دا ده که دغه زیړې اوبه ستا ستوني ته راځي او بیرته تېرېږي نو خیر دی، که خولې ته دې راغلو نو مې تېروه، بیا به یې غورځوی، روژه دې نه خرابېږي. خو که دا خولې ته راځي او ته یې جمع کړه بیرته یې تېری نو روژه به دې ماته کړي. د دې وجې نه کوشش کوه که خولې ته دې راځي نو ویې غورځوه، او که چېرته خولې ته دې نه راځي ستوني پورې راورسېد نو بیرته یې تېرولی شي چې د خولې حصې ته نه راغلی، هغه په حکم د خولې کې نه راځي او نه په حکم د تېرولو کې راځي. خو دې دپاره به زموږ استاد محترم یو نقصه ښودله، هغه به دا ویلې چې د یو پلی به واخلي د اوږې او فارسۍ کې ورته سیر وایي که نه، دا به داسې میده میده کې په چاقو باندې د غنمو دانې قدر، او دا به مخکې د ډوډۍ نه خولې ته واچې، شخوند به پې نه وهي، اوبو سره به یې وڅکې، دې سره د معدې تیزابیت او دغه شنې اوبه چې خولې ته راځي دا تکلیف ورسره ختمیږي. خو د ډاکټر سره مشوره وکړه چې نور څه امراض ونه لري نو بیا دغه نقصه استعمال که الله ورته صحت درکړي. دویمه پوښتنه دا وه چې مونځ قضا کوم وخت کې بیرته کېږي؟ هر وخت کې چې نفل منځونه کېږي په هغې وخت کې کولی شي چې د مونځ قضا وکړي، بلکې د مازدیګر مانځه نه بعد هم کولی شي، حالانکې هغه وخت کې نفل نه کېږي، خو لیکن ته قضایي مونځ کولی شي. محمد مسئول ترخیل ورور د دې سوز نه اړیکه نیولې وه، وایي چې دعای قنوت یاد نه وي، وتر کې څه به کوي؟ نو صورت اخلاص دی وایي، قل هو د 3 دفعې ووایي، نور دعاګانې هم شته دي. خو زه دا وایم چې ورور ولې یاد نه دی؟ که د دې انسان عمر ډېر وي خو خیر دی، که عمر کم وي نو زما خوښه دا ده او مشوره مې ورته دا ده چې دا یاد که، الله به در سره په دې کې مرسته وکړي، د الله نه مرسته وغواړه او د الله دین دپاره کوشش وکړه، انشاءالله چې الله تعالی به درته اسانه کړي. دویمه پوښتنه دا وه چې مردارې اوبه باد شوي کالو ته او جنازه راغله، اوس به څه کوو؟ ځای لرې دی، کور لرې دی، دې کالو سره جنازه کولی شو که نه؟ دې ورور خو تقریبا 3000 میله یاد کو، کیلومتر یاد که، ډېر شی یاد که ده. دې کې زموږ فقها 2 قوله لري، څوک وایي چې کېږي او اودې کې هم دې سره مو، څوک وایي چې نه کېږي، هغې طهارت ورته شرط ګڼي د لباس،
خو زه به داسې وایم چې منځمیانه خبره به یې وکړو که چېرته ډېر ضرورت و دغه جنازه کې شریکېدلې نو په دې کې ضرور تکبیرات دي 4 تکبیرونه نو کولی شي چې وی کې خو عادت مه جوړوه او استغفار هم وایه مړي ته دعا مو غواړه امید دی چې الله تعالی به قبول کړي مظلومیار ورور د کابل نه اړیکه نیولې وه وایي چې د ونو پیوند کول ګناه لري که نه نه دا خو یو فن دی دا یو مهارت دی کولی شي بعض علما کرامو داسې لیکلي چې من غرس غرسن کم حدیث چې موږ ویلی او دغه غرس کې د یو بوټي نه بل ته پیوند کول دا هم راخستی دا هم ثواب دی نو که چېرته دغه عمل یې وکړه دا هم ثواب دی په لغت کې به دې ته هم ویلی کېږي نو دا ګناه نه لري د شنو بوټو حفاظت کوئ دې سره هوا پاکیږي او دې سره هغه امراض ختمیږي الله تعالی هم دې دپاره پیدا کړي نو باید که په خپل نیال کولی شي ډېره ښه ده که نه شي د بل چا د بوټو او د هغې د ګلانو احترام کوه ستا چاپېریال به سره پاکي دویمه پوښتنه دا کړې وه چې رمضان کې د شپې یو انسان جماو کې د خپل بیبي سره او غیر د غسل نه پیشنمی بیا کولی شي که نه او خو بهتره نه ده اولنۍ مړۍ چې دی خوري دغه مکروهه دی او وروسته ډوډۍ خوراک صحیح دی خو بهتره نه دی ځکه چې دا خو د عبادت شپې ورځې دي هر وخت کې چې وي جما نه بعد چې یو انسان زر اولامبي لکه تقریبا نیم ساعت 1 ساعت بعد نو دا به د دپاره فایده وي حدیث مبارک کې 3 علاج ښودلی شوي دي چې یا اولامبه یا اودس وکړه استنجا سره او یا تیمم وکړه نو تیمم خو کې باید چې هر انسان تیمم خو ډېر ضرور دی ځکه بعضې روایاتو کې داسې راځي چې تر څو پر انسان په جنابت کې وي نو لعنت په دې ولېږي که نارینه که زنانه دیمه پوښتنه دا وه چې قصدن جما کول په رمضان کې د خپل بیبي سره یا سهون څه حکم لري قصدن کې د خپل بیبي نه استفاده وکړه د باندې شپېته روجې هم دي ګناهګار هم دی او که چېرته سهوان یې وکړله نو د روجې اعاده پې شته روجه به خپله ونیسي مګر شپېتو روجو نه خلاص دی خو سره د دې چې کله دته یاد شه دی به زر جدایي اختیاروي خان رور د کابل نه اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه چې مانځه کې معلومات وشو چې خوله وینه شوې او دې ورور ما مخکې هم پوښتنه کړې وه خو مخکې موږ جواب ورکړی دی خو کیدای شي د دې ورور به پام نه شوی هغې خپل هغه عذر بیان که نو مننه کوو ترې نه چې بیا موږ سره اړیکه ونیوله او خپله پوښتنه یې موږ سره شریکه کړه مانځه کې یو انسان ته معلومات وشي چې خوله وینې شوې ده څه به کوي دا مونځ پوره کړي او که مونځ سلام واړئ او ما ته دا پوښتنه مو کړه چې ورور دا په اول دفعه شوی دی که دا د عادت دی وایي نه چې اول دفعه شوی ورور چې کله معلومات وشو چې وینه روانه شوه مثال خولې خوند سره معلومات وشو او دته یقین ته ورسېد مثال په ګوته باندې ولیدل نو دی به مونځ ماتوي او دس به کوي او بیا به راځي خپل مونځ به د سره کوي بنا هم کولی شي خو د بنا طریقه سخته ده په هغې علما پوهېږي نو خپل مونځ چې د سر نه وکړي دا به ورته بهتره بل وی مانځه کې خندا کول دو قسمه خندا هغه مونځ ته نقصان ورکوي یو قسم خندا ده چې هغه نقصان نه ورکوي تبسم ضحک او قهقه تبسم علما وی هغې ته وایي چې صرف شونډې کش کاږلی شي او د خندا هغه صورت مسکا چې ورته مونږ تاسو وایو دې سره مونځ نه ماتېږي که غاښونه ښکاره شو دا ضحک کې علما کرام شماري په دې سره مونځ مات دی مګر اودس مات نه دی قهقه چې هغه بقه بقه باندې خاندي که نه څوک قهقه دې ته وایي چې آخري د خولې هغه غاښونو حصه معلومه شي او څوک آواز یادوي نو که داسې خندا یې په مونځ کې وکړه نو د مونځ هم مات دی اودس هم مات دی دی به اودس هم کوي بیا ښه دا 3 قسمه خندا علماو لیکلي درېمه پوښتنه دا وه چې مانځه کې 2-3 صورتونه پرېښودل او بل صورت ویل نو صحیح د پروا نه کوي که مثال ته علم تر کیف ووایې په اول رکعت کې او په دویم رکعت کې قل اعوذ برب الناس ووایې هېڅ مسله نه ده البته دغه مسله ده چې اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس ووایه او ورپسې په دویم رکعت کې علم تر کیف ووایې نو قرآن دې په وروسته تلاوت کړه نو دا که قصدن څوک کې مکروهه ده که سهوان یې وکړو نو خیر دی درېمه پوښتنه دا وه چې ګرم خوراک ته پوکیا ورکول څنګه دي دا مکروه دی ښه د دې وجې نه شریعت وایي چې تاسو ډېر ګرم خوراکونه مه کوئ بعضې ورونه بس
ځان ته مخې ته قطق کیده او ډوډۍ به همداسې ګرمه کیده خړه پخړه به بخیږي او کله پوف پوف به کوي لکه ته وایې که چېرته څوک ورپسې دې نیسي دا مکروه دی. عایشه بیبي فرمایي داسې یو طعام درته ونه ښیم چې شفا پکې نشته. صحابیات ورته وایي کوم قسم طعام؟ وایي هغه طعام چې هغې ته پوکی ورکړی شي د هغې نه شفا والوځي. نو د دې وجې نه شریعت خیر الامور اوساطها وایي درمیانه کارونه ښه دي، نه ډېر ګرم خوراک نه ډېر یخ، د دې دواړو نه ځان ساتل پکار دي. او دا طبي نقصانات هم لري، خو په هغې طرف یې درته څه نه وایم. نو ګرم خوراک ته پوکیا ډېر مه ورکوئ، لږ صبر ورته وکړئ که نه څه ضروري خو نه ده. بالخصوص په دې روژه کې بیا پار چا باندې ناوخته یي داسې دې نه کوي. لیلا ورور د دارالامان نه اړیکه نیولې وه د لیلا خورکۍ. هغې ویلې چې سپین نوکانو سره موز کېږي که نه، دا د دوی رواج دی غالبا. لکه د دې په مطلب باندې زه وروسته په دې سوال کې پوه شوم. دوی وایي چې د زنانه نوکان سپینې دې سره موز نه کېږي، خو دا خبره غلطه ده. نوکان که عام حالاتو کې سپین وي چې رنګ منګ دې پې ورکړی نه اوس موز کوه، هېڅ خبره هم پکې نشته. خو د زنانو بعضې رواجونه ډېر مشهور دي. هغه وایي چې کومه زنانه مړه شوه نو هغې ته به نکري زیږدې، که د کېنښودل نو بیا هلته وایي په قیامت کې معلومات دی کېږي چې دا نر دی او که ښځه. قیامته پورې چا ته معلومات دی چې د دا اندام به روغ پاتې کېږي، ختمیږي به، خورې کېږي به. دا غلطه ده. مخکې دا رواجونه ډېر اوس الحمدلله کم شوي دي، نو خبره غلطه ده. دا بلکل موز دې سره کېږي، څه مسله نشته. بل وی د سر ویښتان خرڅول د ښځو دا په څو قسمه بند دي. غواسم انساني اعضا خرڅول بند دي. بل دا چې دا ویښتان د زنانو دا هم عورت دی، دا به نه خرڅوي، ګناه ده. د دې نه ځان وساتئ، دا عورت دی. بل وی خور مې د هغې د رشتې دپاره دعا راته وښیه چې څوک غوښتنې ته نه راځي. نو اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. موږ تاسو مانځه کې ټول وایو، دا باید 4 وخت وایي. څلوېښت ورځې د ورځې سلسل پیرې وایي. صمیم ورور له ارزان قیمت نه اړیکه نیولې چې زکات باره کې معلومات په $0 کې څومره دي؟ $25 دي. په $0 کې $25 افغاني ته واړه او نور حساب یې ته وکړه. وایي چې جنازه یاد نه نو سبق 4 تکبیرات د امام پسې وي، الله اکبر الله اکبر. کوشش وکړه چې یاد یې کړه، خو اسانه ځان ته ولې، خو که چېرته ودرېږي نو بیا وایي ثواب لري که نه؟ او ثواب لري. شیرولی ورور د کامې نه اړیکه نیولې وه چې فرش باندې اودس کول چې اوبه ساسي انسان وجود ته راځي څه به کوي؟ نو که چېرته هغه اوبه هغه ځای بېنمازوي، خو کالي بېنمازه کوي که نه، صرف د اوبو هغه ساس کي د اودس هغه انسان د بېنمازه کوي. وینه وتو باندې اودس ماتېږي که نه؟ او ماتېږي. باقي مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مدینه دا سنگر د اسلام للار او بر ورته را درومي څخکل مدینه دا سنگر د اسلام د پاک رسول پکې موجود شنه روزه دا څخکل مدینه دا سنگر د اسلام څخکل مدینه دا سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا څخکل مدینه دا سنگر د اسلام څخکل مدینه دا سنگر د اسلام ډېر صحابه پکې مدفن دي څخکل مدینه دا سنگر د اسلام ډېر صحابه پکې مدفن دي څخکل مدینه دا سنگر د اسلام